پاکستانی لوبغاړی د افغانستان کرکټ په ملي لوبډله کې ملګرو چې دغه به کوم لوبغاړی وي راځو دغه مطلب ته خو مخکې باید یادونه وکم چې دغه خبر په خبریال ډاټ کام ویب سایټ کې راغلی دی چې زه تاسو ته وړاندې کوم. افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدي له 2009 کال راهیسې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي. دی له هغو لوبغاړو څخه دی چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې یې کور دی. که څه هم ډیری خلکو په شهزاد فشار راوړ چې کور راوړي خو نوموړي تر اوسه دا کار ونه کړ او په پټه د افغانستان په لوبډله کې لوبیږي. خبریال ډاټ کام دا معلومات هم اخیستي چې مور او پلار د پاکستان هیواد پنجاب دی. له کلونو راهیسې په پټه له افغانستان سره خیانت وکړ. شهزاد هغه لوبغاړی دی چې تل د پاکستان خلاف په لوبه کې سستي کړې، کیچونه یې غورځولي دي، حتی په توپوهنه کې هم هیڅ نه دی کړی. په تیر اسیا جام سیالیو کې هم افغانستان په وروستیو کې سیالۍ د ګټې په طرف روانه وه خو شهزاد محمدي کیچونه وغورځول او په وروستیو کې سیالي په روغ لاس وبایلله. دغه راز د روان نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې شهزاد د پاکستان خلاف سیالۍ کې نږدې 2 کیچونه او یو سټمپ وکټ میس کړه او پاکستاني لوبغاړي یوې اوږدې ملګرتیا ته پرېښودل چې نږدې وه یوه ګټلې سیالي افغانستان ته بایللې وه. داسې معلومات هم موږ ته ترلاسه شوي چې په توپوهنه کې د پاکستان په فشار او هغوی په خوښه هیڅ لوبه ونه کړه چې د توپوهنې پر مهال یې لوبډله په نیمه کې پرېښوده. د پاکستان ترڅنګ عموما په نړیوال جام کې شهزاد محمدي د افغانستان لپاره هیڅ نه دي کړي. دی د اسټرالیا خلاف په 0 وسید، د سریلانکا خلاف په 7 منډو وسوځید. په نړیوال جام کې وکټ ساتنه هم د کار نه ده، مسلسل یې کیچونه وغورځول. فټنس له وجې نه دی برابر. کرکټ په دنیا کې تر ټولو ډیر وزن لري. د 2009 کال راهیسې مسلسل ولوبېد. هغه مهال بیلبورډ د بدیل په تړاو ویلي چې بدیل یې نشته، خو اوس مهال په قطار ځوانان دې ته په انتظار دي چې ملي لوبډلې وکټ ساتنه وکړي، خو شهزاد یې مخه نیولې وه. موږ په درجنو لوبغاړي لرو خو شهزاد هغه څوک دی چې په مخه یې نیولې ده. د وکټ په ساتنه کې ښه بدیل اکرم علي خیل، شفیق الله شاپک، منیر احمد کاکړ دا هغه لوبغاړي دي چې د شهزاد ښه لوبېدای شي خو په ټیم کې ځای نشته. سرچینه وایي شهزاد ځکه د افغانستان لپاره لوبه نه کوي، هغه ته پاکستان مسلسل اخترونه ورکوي. دوی شهزاد ته د اختر په ډول وایي که افغانستان ته ځې نو خپل جایداد، کور او له هر څه به خلاص شي، ځکه دلته شهزاد غلی دی چې د افغانستان د طبیعت ترڅنګ د پاکستان طبیعت هم لري. ای ولسه، څه موده وړاندې تاسو ټولو ولید چې شهزاد په پاکستان کې د بورډ له اجازې پرته په عادي کلبونو کې ولوبېد. محمدي د عادي لوبغاړو پر وړاندې سمه لوبه ونه کړه. د افغانستان نوم ته یې زیان او صدمه لا وړاندې رسولې ده. اوس نو غواړي د پاکستان لپاره په نړیوال جام کې د افغانستان وضعیت له بدو بدتر کړي. شهزاد په ملي لوبډله کې نور د زغملو نه دی. لیکوال رحمت زرمتی. ډیره مننه ملګرو چې تر پایه راسره پاتې شئ. تر بیا ښې شېبې.